ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مخه تر هغه وښکارا کوي چې مدینه منوره ته ورسیږي. ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسیږي نازل شو. پلار کې دا ور معلومه کړه چې تاسو صحیح او سالم مدینه منوره ته ورسیږي. نو به دغه خلق قسم عذرونه وایي او بهانه به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي. یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. دغه پاتسوي منافقان به په خپل ژبو هغه څه وایي چې د دوی په زړه کې نشته. دوی په خپل زړه کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل هم یو ظاهري ریا ده. دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاتې کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په استکولو کې قدرت ولري. یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسو څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسو د ضرر او نقصان اراده و فرمایي یا الله جل جلاله ستاسو د نفع او فائدې اراده و فرمایي. هیڅوک د جل جلاله و اراده ته تغییر نشي ورکولای. یعنی بل هیڅوک نشته چې نفع او ضرر دي د هغه په قدرت کې وي بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسو کوي ښه خبردار. او پراتونکو آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمره ته نه ووتل او فرمایي بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. یعنی پرشتیا سره ستاسو د نه تک سبب دغه ندی چې دا تاسو په خلاص سره بهانه او عذرونه وایست بلکې تاسو ګمان کاوه چې بیا به هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګری مؤمنان وخپل کورو ته صحیح سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو دغه د مسلمانانو د تباہی ګمان ستاسو په زړه کې شایسته سوی دی او ګمان کړی و تاسو بد ګمان او تاسو یو هلاک سوی قوم یاست. بیانو الله جل جلاله دغه صورت په نور آیاتو کې د خیبر وراتونکو غزا ته اشاره کوي. هغه غزا چې تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې. ورونو د حدیبیه صلح د مسلمانانو په زړه کې د نوې دورې شروع کېدل و ځکه د اسلام او مسلمانانو په دشمنی کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت هغه ډیر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح او میدان ته ووته نو د مثلث د اضلاع څخه هغه قوي زلعه ماته شو یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات شو. درې قوتونه څوک و؟ قریش، غطفان او يهود. غطفان خو در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي مګر څنګه چې په جزیره العرب کې قریش د بتپرستی نمائندگان او رئیسان و د دوی په ګوشه کېدو سره د نور بتپرستانو توندي او تیزی پڅسوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دشمنی حالت تر ډیره اندازې کم شو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کیږي. کبیا هم دوی یو جنگي اقدامات کړی وي هغه هم د يهودو په شیطانت او خطایستلو سره سوي دي. مګر يهود پس له هغه څخه چې د مدینه منورې څخه وېستل سول نو یې خیبر د خپل دسیسو او خیانتو د پاره ځالګي وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګي اچولې او هلته چانځي جوړول. د هغه ځای څخه د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینه منورې پر شاوخوا پراته و هغه د مسلمانانو پر ضد لمسول او په خپل يهودو په دې امیدو شپې تیرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کړي.
یا لږ تر لږه ډیر تاوان ورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام داو چې دغه ځالګي د بین وړلو یا ورکولو د پاره په یو فیصله کوونکې جنگ لاس پوري کی. مګر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیه شروع و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو د پاره مناسبه موقع او ښه فرصه برابر کړ. او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگي او عسکري حرکتو زیات او ښکارو. نو ځکه دا به ځای نه وي چې دغه مرحله و دوه حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې د مځکې او پاچاهانو او آمرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودي، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډیر تکالیف او دردونه زغمل، جنگو او خطرو ته ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف داو چې دوی او د دوی دعوت سره پرېښول شي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسأله تر جنگ د مخه ده. د حدیبیه تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بنی فزاره د قبیله د یوې ټولۍ شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه. او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده. امام بخاری رحمه الله وایي دغه غزا تر خیبر 3 ورځې د مخه و. مګر د سیرت او غزاو ځینې علما دغه غزا د حدیبیه تر صلح د مخه بولي. خو د امام بخاری رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقعه داسې و، د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عیینه ابن حسن نومیدی او د غطفان د قبیله څخه وو. او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډیره قوي قبیله و، او دی د هغو کسانو څخه وو چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی وو. نو کوم وخت چې د ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیف شوي دي، نو یو امید پیدا سو چې یو بیا پر مدینه منوره حمله وکړي. اول په خپل پر مدینه به حمله نه کوو، بلکې د مدینه منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینه منورې څخه لږ د باندې یو منطقه ده، او هلته د مدینه منورې د خلقو کښتونه او باغونه و. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېرې درختې موجودې وي، نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی ځنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو او شان هم ساتل کېږي. نو دغه خزاره چې د عیینه ابن حسن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عیینه ابن حسن زموږ په راتلونکي بحث کې ډیر ذکر کیږي. نو بیا یو څه معرفي کوم. عیینه چې د غطفان مشر او رئیس و، ډیر بیا عقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی. یعنی هغه بیا عقل چې اطاعت کیږي او امر یې چلیږي. عیینه د عقل، فکر او تدبیر خاوند نو، مګر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکي د قبیله عملی کاوه. 10,000 نفر لشکر یې درلودي. نو خزاره د دغه عیینه زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوشانو ساتونکي چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ زوی و، هغه شهید کړ. د هغه شذ او اوشان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شی کفایت وکړي. کم باغوانان چې هلته موجود و او دغه حال ولیدي، ژر د مدینه منورې او طرف ته رهیس و. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنگیالیو څخه په مخه ورغلی، هغه سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی د زموږ د پیاده لشکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نشته چې د په مثل سره دی پر پښو او پیاده جنگ کوي. د رضی الله تعالی عنہ په باره کې ویل کیږي چې تر آس چابک
کوم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول دی رضی الله تعالی عنہ به تر ویل ته دغه آس وتلحته ورسوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه واقعا خبر ک او دی پر یو غونډي ودرېدی د مدینه منورې پر طرف په ډېر لوړ आवाज ناره کړه وا صباحا وا صباحا وا صباحا چې دا د هغه وخت د خطر ناره او د مدینه منورې ډیرو خلکو واورېده سلمہ رضی الله تعالی عنہ پیاده او پر پښو په خزاره او دغه په ملګرو پسې رهیسو کڅه هم دی رضی الله تعالی عنہ پیاده بیا هم په هغه پسې ورورسېدی او هغه نفر یې په غوښ وشتل په دغه وخت کې هغه سړی هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه په حال خبر کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکړي چې کومک او خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتربت پراټولیدو شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر د سپرو یو ډله جوړ کړه چې مشر سعد ابن زید رضی الله تعالی عنہ ویل تاسو د مخ درځي موږ به ځانونه آماده کو او درپسې اوس خو حمله د غطفان د طرفه او غطفان ډیر لو او قوي قبیله ده او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادګي ونیسي نو د مسلمانانو اوله کوچنی ډله سوره هیڅ اوس نو حالت په کوپارو پسې چې اول نفر ورورسېدی هغه سلمہ رضی الله تعالی عنہ دی او بیا دغه د سپرو ډله په پسې ده چې مشر سعد ابن زید رضی الله تعالی عنہ دی او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه کسان چې ځانونه آماده کړي و چې ټوله وسو نفر او د غطفان د لشکر پر طرف ورهیسو البته دغه د وسو د پرو برابرې ده یو څه وخت په بر کې ونیوي او بیا حرکت وکړي خو هلته سلمہ رضی الله تعالی عنہ لکه د مخه چې مدرته وویل په مشرکانو پسې ورسېدلی وو او هغه په غوښ وشتل هغه چې په مخ ورته راواړاوه چې پر ده حمله وکړي در رضی الله تعالی عنہ به ځنی وزغستل او هغه نسوای پسې رسېدلی هغه چې به بیرته رهیسي دی بیا پسې ورورسېږي او بیا یې په غوښ ولي کفار چې مخ پر راواړوي دی بیا ځنی زغلي دغه معامله روانه ده چې هغه رهیسي دی په پسیوي په غوښ ولي چې هغه بیا مخ پر راواړوي دی ځنی زغلي اصلا د سلمہ رضی الله تعالی عنہ مقصد دا دی چې دوی مشغوله کی او وزندوي دوی غواړي چې هغه نور مسلمانان را ورسیږي او واقعا یې هم وزندول ترڅو چې کفار د یو غرب په تنګینه نه وتل سلمہ رضی الله تعالی عنہ وايي زه تر دوی لوړ وختلم او پر دوی می ډبرې راګلولې زه دغه څه په پسې ترڅو چې د بیت المال د اوشانو څخه یو پریښاوه بیا هم زه په پسې او په غوښه ولم ترڅو چې تر دیر شو زیات چپنی او دیرش نیزه وغورځولې غواړي چې ځانونه سپک او هر هغه شی چې به غورځاوه ما به پر هغه ډبرې کښې شولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګری پوس اوس کفار هم پوسوه چې دا سړی غواړي چې موږ وزندوي او تر شا لشکر په پسې نو یې څه وکړه خزاره د خپل درونه پرو ملګرو سره وسلمہ رضی الله تعالی عنہ ته ورپاتسو چې دای منع کی او هغه نور نه پرو ته ویل یاله تاسو خپل تکوي او مخ پر غطفان درځي اوس نو دغه څلور نفر سلمہ رضی الله تعالی عنہ منع کوي او دای مشغوله کوي څو د مسلمانانو د سپرو هغه اوله ډله را ورسېده د مسلمانانو اول نفر اخرم رضی الله تعالی عنہ او ترشا ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په پسیو او تر هغه وروسته مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ د اخرم رضی الله تعالی عنہ څخه تلوار وسو هغه نور ملګرو ته ونه کتل پر دغه څلور نفرو حمله وکړه څنګه چې د یو او هغه څلور نو اخرم رضی الله تعالی عنہ شهید ووجل ورسته ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ پر هغه کافر حمله وکړه او هغه ووجل چې دغه کافر حبیب ابن عیینه د خزاره ورور کوم وخت چې حبیب ووجل سو هغه نور درې نفر وتښتیده په جنگ کې دا عادت وو چې چا به څوک ووجي د هغه مقتول سامان به د هغه قاتل اخیستی او دغه سامان ته سلبه ویل کېده نو اوس کار د تلوار دی ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دونه وخت نه لري
چې د وژل شوي نفر سامان واخلي. نو یې څه وکړه؟ ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ خپل پټو یا چپنه پر دغه وژل شوي سړی واچو چې دا د دې علامه ده چې دغه سړی ما وژلی دی، او دای په هغه نورو سره هیڅ. ورسته عکاشه رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې د کفارو په ځینو نفرو پسې ورورسیږي، ځکه هلته دوه نفر و چې د کفارو تر شا پاتو، او د پاتې کېدو سبب یې داو چې پلار او زوی دواړه پر یو اوښ سپارو. نو دوه نفر پر یو اوښ معلومه خبره ده چې د نورو تر شا پاتې کیږي. نو عکاشه رضی الله تعالی عنہ ودغه دوه نفرو ته ورورسېدی او د نیزه واره پر وکي. یو نیزه تر دواړو وېسته، نیزه د یو په شان نه وته او د هغه بل تر نس را ووته، دواړه په یو وار وبشل او د اوښ را ولوید. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د سپرو اوله ټولي په کفارو پسې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګری وهغه ځای ته را ورسېده کوم چې هلته حبیب ابن عیینه وجل سوی. صحابه کرام ولیده چې یو وجل سوی انسان پروت دی او د ابو قتاده کالی پر پروت دی. ځینو مسلمانانو ویل انا لله و انا الیه راجعون. ابو قتاده ووجل سو، ځکه ښکاره خبره ده وجل سوی انسان او د ابو قتاده لباس. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا داسې نه ده، بلکې دغه نفر د ابو قتاده د طرفه وجل سوی دی، ورسی وی ګوري. بیل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویني دا خبره یې وکړه. کوم وخت چې سړی لسکی رښتیا هم هغه حبیب ابن عیینه کافر او ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ وجلی. کفارو دغه تیشت په حال کې ډیر هغه اوشانی چې ورسره رهي کړی وي پریښول او مسلمانان په پسې دي، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یې د ذی قرد د ابو سره واړول. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله سل نفر را سره د دوی بسرونه ور پریکم او هغه پاته اوشانی به هم ځنی راولم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه اوس په غطفان کې شیدې شي، یعنی ته نسب سره رسیدلای، هغه اوس په خپل کورو کې دي او دا هم مشکله ده چې د دوی قبیله ته پسې ورسو، ځکه دغه اوسه نفر په تلوار راووتل او د لوی جنگ د پاره آمادګي نه لري چې هغه دي هم د لسو زرو نفر سره وجنګیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په دغه ذی قرده کې یو ورځ او یو شپه تیر کړه او بیا امر وکي چې بیرته درځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل خیر فرساننا اليوم ابو قتاده وخیر رجالاتنا سلمہ. یعنی نن ورځ موږ د سپرو بهتر او ښه نفر ابو قتاده دی او د پیاده و ښه نفر مو سلمہ دی. او سلمہ رضی الله تعالی عنہ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په غنیمتو کې دوه حصے راکړ، هم یې د پیاده حصہ راکړ هم یې د سپاره. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینه منوره ته د بیرته راتګ په وخت کې پر خپل اوشه ورسره سپور کړ. هغه د مسلمانانو شذ چې کفار ورسره بیولې کوم وخت چې شپس و وې کولای سوای چې په پټه د هغه اوشانو طرف ته ورسي کوم چې کفار ورسره بیولې و.